سيدنا ابي عمارة براء ابن عازب رضی الله عنهما مبارک سے روایت تھی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی یا فلان ای پلان کیا اذا اویت الى فراشک چې کله د شپې د پریوتلو د پاره خپل بسترې ته راسي فقل نتویا اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على فطرة وإن أسبحت أصبت خيرا وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم راته فرمایله ای پلانکیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو سړي ته وایي چې ای پلانکیا چې کله و بسترې ته راسې نو دا توري ووایه اللهم اسلمت نفسي الیک یا ربه و تا ته مې خپل ځان تسلیم کړی دی خپله غاړه مې تا ته ایښې ده ستا و حکم منلو ته مې دا خپله غاړه ایښې ده ووجهت وجهي الیک ځان مې و تا ته سپارلی دی وفوضت امر الیک او تفیز د خپلو کارو مې تا ته کړی دی والجأت ظهر الیک یا الله پر تا باندې مې اعتماد دی د ټولو امورو په ټولو کارو کې پر تا اعتماد دی رغبة ورهبة الیک د خیر امید مې هم ستا څخه دی او د شر څخه د پناه امید مې هم ستا څخه دی ستا د عذابه څخه بیریږم ستا د ثوابو و اجرو امید مې دی او ستا د عذابه څخه بیریږم لا ملجأ نسته یو څوک د نجات چې ځان ورسم و هغه ته هغه ماته پناه راکړي ولا منجأ منك الا الیک نه یو داسې ځای د نجات شته چې هلته ورسمه او ماته به نجات پیدا سي امنت بکتابک یا الله ایمان مې راوړی ستا په کتاب باندې الذي انزلت هغه چې تا نازل کړی دی ونبیک الذي ارسلت او پر هغه نبی باندې مې ایمان راوړی چې تا راستولی دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مؤمن دغه کلمات ووایي دغه د توکل کلمات ووایي او دی په دغه شپه کې اوپات سي دغه انسان به پر فطرت باندې اوپات سي او کچيري د شپه تیره کړله نسو وفات د ژوندی و سهار ته نو دی به په خیر کې دته به خیر ورسیږي ځکه د خپل نبی او د خپل رسول صلی الله علیه وسلم پر طریقه باندې شپه تیره کړله او پر هغه طریقه باندې ویده سو د حدیث شریف روایت بخاری او مسلم کړی دی